دویم په دې ورځ کې الله تبارک وتعالی یو خاص ټیم یې ښه دی او هغه ټیم کې الله تبارک وتعالی دعا قبلوي. إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. فدې ورځ کې جمعې ورځ کې الله یو ټیم داسې ښه دی چې انسان کومه دعا کوي الله او د خیر دعا کوي هغه الله تبارک وتعالی دله ورکوي. دا په دې جمعې ورځ کې الله په یو فضیلت ښه دی یو خاص ټیم مقرر کړی دی. او کوم ټیم دی څنګه چې د شب قدر هغه ټیم الله تبارک وتعالی هغه پټ کړی دی مسلمانانو نه دې لپاره دوی کوشش وکړي لیکن دا یې ښودلی ده چې دې ټیمونو کې د تاقو شپو کې ده عشاخري عشرې کې ده دقه شان ته علماو محنت کړی دی معلوم کړی دی چې دې ورځ کې کم ټیم دی دوه ټیمونه ښودلی شوي دي. یو چې کله امام خطبې لپاره راوځي مونځ اختتامه پورې د دې میز کې څوک ځانه دعا غواړي خو دې ټیم کې لاس به چې زړه کې به دعا غواړي نو دې ټیم کې چې کومه دعا غواړي دا مقبولیت ټیم دی الله تبارک وتعالی دغه دعا قبلي. او بعض علما دا وایي چې دا هغه ټیم دی چې کوم مازدیګر مونځ وشو مونځ د واخله ماښام نور پرېوتو پورې په دې ټیم کې چې کوم انسان د جمعې پر ورځ باندې دعا غواړي نو الله تبارک وتعالی هغه دعا قبلي. هغه ټیم د قضا دی هغه ټیم کې فرشتې بدلېږي د درود شریف وایي الله ته متوجه دی الله به د باندې رحم کوي. او خطبه شروع شي مونځ اختتامه پورې انسان الله ته متوجه دی نو الله تبارک وتعالی به د باندې هغه رحم کوي. نو لہذا د دوه جمعې پر ورځ باندې دوه ټیمونو کې ځان خصوصي د دعا اهتمام پکار دی. او بعض علماو لیکلي چې دوه خطبو میز کې دا لغونه ټیم چې کوم دی په دې کې الله دعا قبلي. خو زړه زړه کې به دعا غواړي الله د زړه خبردار دی چې زړه کې څه وایي الله خبرېږي. او د جمعې پر ورځ باندې یو خاص عمل بیا دا چې مازدیګر مونځ نه وروستو اللهم صل علی محمد النبي الامي وعلى آله وسلم تسلیما اتیا ځله چا ووایي خپل ځای باندې ناستو د ده لپاره الله تبارک وتعالی اتیاو کالو ثواب لیکي اتیاو کالو ګناهونه ورته معاف کوي. درود شریف په دې ورځ باندې کثرت سره ویل پکار دي.